السلام علیکم ګران مینوالو، زه فیضان ګلستان یو ځل بیا حاضر یم. دوستانو زما چې کوم نننی هغه ټاپک دی هغه د نادیه ګل په باره کې دی. نادیه ګل چې دی نو دوبۍ ته روانه ده. اختر مبارک شي. دا چې دی نو یو شو د ایونټ دی مراد چې دی نو کوي، او فاطمه ګل هم په دې کې ده، او دې کې چې دی نو نادیه ګل هم ده. نادیه ګل هم چې دی نو دوبۍ ته روانه ده، هغه به دا شو کوي، ایونټس به کوي. نو اصل خبره چې دی نو هغه دا ده، مراد چې دی نو اوس هلته کې دا دنده شروع کړې ده، دا کاروبار شروع کړی دی. او منصف خو تاسو خو پېژنئ، د مراد مشر ورور دی، بیا منصف هم چې دی نو په دې کې شامل دی. نو منصف ورته ویل خیر دی، نادیه ګل هم دلته کې ده، دام بوځه. نو نادیه ګل به بیلې پیسې به چې دی نو ګټي به هلته نه به راغونډوي، او فاطمه ګل هغه به بیلې دي، د مراد بیل دي. دا ټول یو ځای شوي دي. دی چې دی نو بس هلته کې دوبۍ کې چې کوم مسافران دي په دیره کې دي، او نور داسې ځایونه دي. نو هلته کې چې دی نو دا کسان دي، نو د هغوی جیبونو نه پیسې راویستلو دپاره، د هغوی جیبونه هلکه کولو دپاره دا کسان هلته کې تللي دي، او هلته نه به چې دی نو د هغوی نه به پیسې روباسي، او د دوی نظام به چلیږي. نو د دوی چې کوم هیډ ماسټر دی هغه مراد دی. مراد چې دی نو دا سپانسر کوي، او دی هلته کې بوځي، او د دوی په سر باندې چې دی نو پیسې اخلي، او دی بیا هلته کې ګډاګانې کوي، سندرې وایي، او فاطمه ګل له کومې سندرې ورځي هغه واسې چې دی نو بس ګډا کوي. هغې نه چې دی نو یو ګډه دې بوځي، هغه ګډا وکړي نو څونه ښه به وي. د هغې له خو د ګډا چل بیخي ګډو د سره ورځي نه، نو څه به ګډا وکړي. بس څه وایم چې کوم مسافر ملګري دي، غریبانان دي، دلته نه تللي دي مزدورو دپاره، او هلته کې چې دی نو بس بیا په داسې په خلکو باندې پیسې شیندي. نو الله پاک ورته د نیکو هدایت وکړي، نیکو ته یې پام کړي، او داسې ګڼ کپانو نه دی الله پاک د هغه مسافر بچ ساتي. بس دوستانو زما دا میسج دا پیغام و، انشاءالله ډېر زه تاسو سره به په یوې نوې ویډیو کې ملاقات کېږي. تر هغې پورې اجازه غواړم. د لوی الله په امان، والسلام.